وی بیا کړي باریږي پړی واچوي قرضدارو کې څوکمه خدایا چې ډالر مې ډېر خوښېږي نو بیا کړي باریږي او بیا کړي تړلي افغانان به بر وطن ته ځي ډالر خو ډېر خواږه دي د ډالر دپاره پې موږ زور راوړو بیا کړي باریږي او چې کوم دی ټرمپ بابا او بیا بانکونه بند دي نه ډالر شته نه کالدار شته موږ ته پته لګېدلې ده چې تاسو افغانانو باندې هر کال ولې زور راوړي او دا خو افغانان دي چې بنګالیان هم ولېږي نو پیسې نشته دي ډالرو پسې به دې سترګې کولمې شاټینګي پړو پوس راوځي نو و شهباز شریفه او دغسې به قرضدارۍ موږ ته پته لګېدلې ده او دا خبرې مه کوه ټرمپ بابا موږ قرضدارې شوي یو ډالرو ته ضرورت د ډالر راولېږه یا د افغانانو په سر یا د بنګالیانو په سر او یا د پنجابیانو په سر خو شنې شنې ډالر یې راولېږه زموږ لاس او خپې بندې دي و ټرمپ بابا ایماندارو همداسې مه تېرېږي چنده واچوي دي شهباز شریف ته د نواز شریف ورور ته چنده واچوي ایماندارو تش لاس مه تېرېږي ګینې په هغې دنیا کې به هم د ګرېوانه راونیسي چې چنده مو ولې ده دا اچولي د افغانانو په سر چندې ټولوي واچوي چنده واچوي یا عمران خانه چندې مندې نورې نشته دی د خیره سره بس د افغانانو په سر مو دې پاکستان ته ډېرې چندې ورکړې او ډېر ډالر یې ورکړي خو افغانانو ته یو روپۍ ونه رسېده ټولې دې خټخېټو او دې وچخېټو او دې پلنخېټو وخوړلې نور موږ چا د ډالر یې نه ورکړو او د خیره طالبان هم مالداره شوي دي چې خپل وطن ته لاړ شي نو هلته به ښه ژوند لري موږ ته پته لګېدلې ده ښه موږ د چا په سر نورې پیسې ورنه ورکړو که څنګه منظور خانه یاره ډرمه نو ډرمه داسې چل دی که نه چې دې ته خو موږ ډېرې چغې ول چې دا افغانان یو موږ یو خلک یو موږ د افغانان په دې خاوره باندې پرېږدي د خپلې خاورې نه تاسو څنګه خپل خلک شړئ دا خو د دې د خپله خاوره ده زموږ شریکه خاوره ده او دومره مجبوره شوي یو که نه چې د خپلې خاورې نه موږ شړي موږ دې ته اوس حیران یو و ملا یعقوب صیب ته هم پکې څه نه وي و منظور خانه نو زه به پکې څه ویمه زه خو بس دا ویمه که نه چې د خپلو افغانانو ته راسئ خپل وطن ته راشئ ستاسو په سر باندې پردو خلکو ګټې وکړلې او تاسو هېڅ هم په دې ټول عمر کې ونه کړه ځان ته مو زندګي جوړه نه کړه خو بس دې دماغه کار کې غریبانان راولېږي مالدار هلته پاتې شي نو د مالدارو ته پکار ده چې دې خوا ته راشي که نه چې ډېر راځي دا خو غټ بېغیرتوب دی وایي بېغیرته سړی به میدان پرېږدي د میدان نمبر راغلی دی او ټول راشي وایي نر سړی به نرې خبرې کوي منم د ملا یعقوب صاحب دغسې نرې خبرې کوه او نر خلک زما خوښېږي پوهېږم چې انګریز یم خو بیا هم زما نر خلک خوښېږي داسې خیرات خورو سره مې مل و دا دومره کلونه وشو 40 کاله یا 60 کاله یا 30 کاله وشو چې د دغسې خیرات خورو سره مو مل دی ټولې پیسې رانه ووالې خو په اخره کې موږ ټوله خبره زموږ بانکونه راخالي کړل خو د دوی دا خېټې نه ډکېږي نر سړی نر ملا یعقوب صاحب و عمران خان صاحب دا لکه چې بیا تاواني شو تاوان به وکړو ښه لکه چې نور هم قرضداري شو ښه موږ د افغانان به د دې وطن نه وشړو ټرمپ بابا به موږ ته شنې شنې ډالر راولېږي خو دې لکه چې ډالر نه رالېږي افغانانو ته لږ لږ کار کولو موږ ته به یې د کور کرایه راکوله د بجلي کرایه به راکوله د ګیس کرایه به راکوله هغه لکه چې د هغې نه پاتې شو ښه هغې نه لکه چې خدای په اخلاص کړو وایي مرام خانه څه وکړه و شهباز شریفه چې کول دي نو اوس یې پاکوه هغه نواز شریف ورته دې هم ووایه زه خو په جیل کې یم او بندي یم او د بندیانو سره خلک خبرې نه کوي ما ته به دا خبرې نه کوي افغانان په ما ګرانو خو تاسو زه نه پرېښودم ورځه خپل کار مو دی او کوئ پروګرام تورګایم